السلام علیکم ملګرو. سبا 11 جنوري افغانستان ورسز انډیا فرست ټي 20 میچ چې کوم دی هغه سبا تر سره کیږي. دغه میچ په څو بجو باندې شروع کیږي؟ ابو هوا د سره کوم چې را باران شته کنه شته دی او دغه میچ په کم میدان باندې او دغه میدان باندې دغه میچ د بیټینګ لپاره اساسګار دی، د بوینګ لپاره اساسګار دی. دغه د سره کوم او دغه میچ به تاسو لایو څنګه ګورئ؟ دغه معلومات هم د سره کوم او دغه نه علاوه مکمل یو کسیز سکواډ د سره کوم دغه تاسو په نظر باندې صحیح دی او کنه ویډیو سره تر اخره وګورئ. په معلومات نه خبر شئ مخکې ملګرو سره ویډیو ضرور شیر کړئ. راځو ملګرو د هر څه نه مخکې د دغه میچ وخت چې کوم دی ټایم چې کوم دی افغانستان وخت مطابق دغه میچ 6 بجې به شروع کیږي، د پاکستان وخت مطابق دغه میچ 6 بجې شروع کیږي. ابو هوا که تاسو یې منو منګه ویدر موسم حال چې کوم دی هغه منګ چک کو هغه منګه وکړو بالکل موسم بالکل ان شاء الله نارمل دی، د باران هیڅ امکان پکې نشته. دغه میچ په موهالي کرکټ ګوند باندې دی. موهالي کرکټ ګوند د دې سی وکټ د کارت چاولې بیټینګ کو دویم بیټینګ کو مشکل نشته. افغانستان ولې بیټینګ کوي، انډیا دویم بیټینګ کوي، مطلب که مشکل نه جوړي कि इंडिया ولې بیټینګ وکي افغانستان دوی بیټینګ وکي نو افغانستان ته کوم مشکل نه جوړيږي. لکه ولې بیټینګ اپ کیږي او دویم بیټینګ اپ کیږي او هاي سکور چې کوم چې سوي دی هغه استرالیا چې کړی دی 213 سکور پر استرالیا هغه اخري چیسینګ کړی دی. دغه میچ په تاسو لایو څنګه ګورئ؟ وسانو دغه د افغانستان اریانا سپورټس چینل چې کوم دی دغه تاسو لایو کتلی شئ او یو بل چینل دی سپورټس 18 په نوم باندې چینل دی باغې باندې تاسو دغه لایو کتلی شئ. په فیسبوک کې دغه تاسو لایو کتلی شئ. افغانستان ورسز انډیا چې تاسو ورکړئ، افغانستان ورسز انډیا فرست ټي 20 میچ تاسو ورکړئ بالکل به تاسو ته لایو په فیسبوک کې راشي او په یوټیوب کې هم تاسو ته راشي. د افغانستان یو کسیز سکواډ سره شریکوم زه خپل نظر هم شریکوم، تاسو سره خپل نظر په کمنټ کې هم شریک کړئ. رحمان الله ګربز، حضرت الله زازه، ابراهیم زدران، کریم جنات به ځکه حساب کړی ملګرو چې کریم جنات بیټینګ هم کوي، بالینګ هم کوي، فیلډینګ هم آل راونډر پلیئر دی د انډیا خلاف بدای ډېر ښه ثابت شي. نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزه، محمد نبی، مجيب الرحمن، قیس احمد، نوین الحق او فضل الحق و بالران شو، څور پکې فرش بالران شو، نوین فضل، عظمت او کریم او درې پکې سپینران شو، نبی، مجيب او قیس احمد. نو دا یو ډېر زبردست ټیم تیار شو. نو دغه مکمل معلومات چې تاسو سره شریک کړل په دغه میچ کې ملګرو افغانستان کاولنې بیټینګ وکړي نو کم از کم افغانستان لا یو سلاتیا یو سلوي 200 سکور پکار دی. ځکه چې دا کینیا ټیم نه دی، زمبابوې ټیم نه دی، آیرلینډ ټیم نه دی چې هغه به افغانستان په یو سل یو سل دیش کو باندې اوټ کی. دا د انډیا ټیم دی. انډیا ټیم په ټي 20 کې ډېر یو زبردست ټیم دی. نو افغانستان ټیم له پکار دی کم از کم 200 سکور کې خرلیس گیم کی. رحمان الله ګربز شو، حضرت الله زاده شو، د له پکار دی چې خرلیس گیم کی، خپل وکټ فضل ورن کی او دغه میچ افغانستان لپاره ډېر زیات ضروري دی. ولنه میچ افغانستان وګټي نو رستي میچونه کې افغانستان خامخا ان شاء الله به یو میچ ګټي. خو افغانستان کولنه میچ به دي نو رستي دوه میچونه به ډېر زیات سختي به رستي دوه نه ګټي. افغانستان به سیریز په خپل نوم باندې کوي. خو ولې میچ افغانستان د بریا په هیله باندې دعاګانې کوو او دغه ویډیو سره مخکې ملګرو سره شریک چې ټول ملګري دعاګانې وکړي افغانستان ټیم لپاره چې افغانستان انډیا ته شکست ورکړي، انډیا ته په انډیا کې ماتې ورکړي، افغانستان یو نه تاریخ رقم کړي او انډیا نه دغه میچ وکړي دغه سیریز په خپل نوم باندې کې افغانستان. ویډیو ضرور شریک کړئ ملګرو سره. تاسو را سره هم لاندې په کمنټ کې خپل نظر ضرور شریک کړئ چې دا کم سکواډ چې ما تیار کړی دی په خپل ذهن باندې په دغه کې کم بدلون پکار دی، کم لوبغاړي کې چغول پکار دی، کم تیسل پکار دی. که دغه زموږ معلومات تاسو خوښ وي نو دغه ویډیو لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره حتما شیر کړئ چې نور ملګري ورنه هم خبر شي چې افغانستان سبا میچ دی او افغانستان ته لپاره دعاګانې وکړي. د ویډیو کتل ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج او یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور تازه معلوماتو لپاره نور خو لرئ. د الله په امان.